په 1999 کال کې د امریکا او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې خورا ټیټې کچې ته رسېدلې وې، خو CIA په اسلام آباد کې خپل ارتباطي چینلونه پرانیستي ساتل. جنرال ضیاء الحق په دې پوهېده چې پروا نه لري که جیمي کارټر دې پر بشري حقوقو د تیري او د زیروي وسلو د جوړولو لپاره د پټ پروګرام له امله په ظاهر کې هر څومره سخت هم وغندي، له شاتنۍ دروازې څخه یې په واشنګټن کې د CIA له لارې ډیر زیات نفوذ درلود. د کال په سر کې د خمیني پر مشرتابه انقلاب پر ایران کې امریکا د غوږ نیونې له هغو الکترونیکي وسایلو څخه محرومه کړې وه چې له شوروي اتحاد څخه معلومات راټولول. جنرال ضیاء الحق د CIA دا وړاندیز منلی و چې داسې نوې اسانتیاوې دي په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. د امریکا او پاکستان په اړیکو کې اوږدې لسیزې داسې ډول ښکته پورته ډېرې زیاتې پیښې منځته راغلې وې. د 1962 کلونو په اوږدو کې د یو دوه ډوله لومړني امریکایي جاسوسي الوتکې په پټه له پېښور هوایي ډګر څخه الوتلې وه. د 1970 کلونو په پیل کې هنري کسنجر د پاکستاني منځګړو له لارې چین ته خپله لار پرانیستې وه. په خپلوار ضیاء په سیمه کې د خپلې سیاسي کړنلارې او پوځي بدیلونو پر مخ بیلو لپاره پټ عملیات تر ټولو محتاطانه عمل باله. پاکستان له دې نه 8 کاله دمخه له هند سره په یوه جګړه کې خپله نیمه خاوره له لاسه ورکړې وه. هغه اوس خورا یو وړوکی او کمزواکه هیواد و چې خپل ګاونډیان په پوځي زور وګواښي. نو جنرال ضیاء الحق غلچکیو بریدونو خرپ او ترپ ته ترجیح ورکوله. د جیمي کارټر د ملي امنیت د سلاکار مرستیال ډیوډ آرون د مارچ پر 13 نیټه د انسجام ځانګړې کمیټې دویمه پټه غونډه راوبلله چې افغان بغاوت ته د امریکا مخامخ پټې مرستې پر ورکولو غور وکړي. دا غونډه له تریکي سره د کوسیګن له بېګټي خبرو څخه یوازې 2 اونۍ وروسته وشوه. د بهرنیو چارو د وزارت ډیوډ نیوسم غونډې ته وویل چې د کارټر اداره اوس غواړي چې د شوروي اوسنی روش او په افغانستان کې شتوالی پر شا وتمبوي. پاکستانیانو ته د شوروي د ښکیلتیا پر اړه زموږ علاقه او تشویش په ډاګه کړي او پاکستانیانو، سعودیانو او نورو ته زموږ هوډ پر ډاګه کړي چې غواړو په دریمه نړۍ کې د شوروي د نفوذ مخه ونیسو. نو آیا هغوی باید په مشخصه توګه کوم ګامونه پورته کړي؟ آیا هغو ته د افغان له پوځ نه تښتېدونکو واحدونو ته توپک او ګولۍ ورکړي او که نه؟ د شورویانو غبرګون به څه وي؟ آرون غونډې ته مرکزي پوښتنه وړاندې کړه او هغه دا چې آیا د بغاوت د تامینولو په پښو درولو لپاره څومره علاقه شته او یا څومره د دې خطر موجود دی چې دا کار به شورویان ډیر زیات ولمسوي. پریکړه وکړه چې ټول د خپلو بدیلونو څېړنې ته ادامه ورکړي. څو ورځې وروسته په جلال آباد کې پوځي افسرانو د اسماعیل خان پر پله پل کېښود. د کمونیسټانو پر ضد یې بغاوت وکړ او شوروي سلاکاران یې وځپل. افغان قومندانان خپلو شوبلو ته وختل، د بغاوت کوونکو په لیکو کې ودرېدل او ځانونه یې د جهاد ملګري اعلان کړل. د جلال آباد شمال ته د کیراله په نوم یوه کلي کې افغاني ځواکونو په داسې حال کې چې د شوروي سلاکاران ورسره وو د کلیوالو په ډله ییزه وژنه لاس پورې کړ او په سلګونو سړي او هلکان یې ووژل. کله چې د دې او نورو ورته پیښو خبرونه د افغانستان کلیو ته خپاره شول، له حکومتي پوځي واحدونو څخه د تښتېدو کچه په لوړېدو شوه. د هغه پسرلي له یوې اونۍ تر بلې پورې د کمونیسټانو پوځ د واورې له ویلي کېدو سره یو ځای په ویلېدو شو. پوځي خدمت ته د نویو ځوانانو مخه له څېړیو څخه د ډکو غرونو په خوا واوښتله چې تر دې دمه یې ګڼ شمېر د مجاهدینو سپېڅلو جنګیالیو تر بشپړ کابو لاندې و. په CIA او نورو امریکایي استخباراتو ادارې کې ګڼ شمېر شنونکو خپلو دې وړاندوینو ته ادامه ورکړه چې شورویان به د بغاوت د له منځه وړلو لپاره افغانستان ته نه ننوځي. کله چې دوبی رانږدې شو، CIA له شوروي اتحاد څخه افغانستان ته د بریدیزو چورلکو د وراستولو ریپورټونه ورکړل. په ډګر کې د شوروي
اتحاد پوځي ګڼ شمېر سلاکارانو د ښکیلتیا خبره هم ډګر ته راووتله، خو د لانګلي شنونکو داسې احساس کوو چې سیاسي بیورو به هڅه وکړي د شورویانو ښکیلتیا به خورا ټیټه کچه کې وساتي. په مسکو کې د امریکا له سفارت سره هم همدې ته ورته احساس و. د مۍ د میاشتې په 24مه له سفارت څخه په یوه پټ تلګرام کې ویل کیږي چې شوروي به احتمالاً د بغاوت ضد جګړه کې درنې ونډې ته له اوږې ورکولو څخه پرهیز وکړي. دې تار پر بشپړه توګه په کرملین کې د هغې زمانې مزاج انځوراوه. د KGB اندروپوف له ګرومیکو او استنیوف سره یو ځای یوه ډله جوړه کړه چې بې له ځنډه په افغانستان کې د کمونیزم راپنځېدونکی بحران وڅېړي. د هغوی مخې ته پروت هیڅ بدیل هم په زړه پورې نه لیدل کېده. د جون پر 28مه نیټه یې برژنیف ته یو بشپړ پټ ریپورټ تیار کړ. په خپله لیکنه کې هغوی دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د افغانستان انقلاب د اقتصادي وروسته پاتېوالي، د کارګر پوړ د کوچنیوالي، د سیمه ییز کمونیست ګوند د کمزواکۍ او د افغان مشرانو ځانغوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ وو. د اندروپوف ډلې ستر ښوونکي طریقې ته یو لیک واستاوه چې پکې یې ورڅخه غوښتنه کړې وه له خپلو رقیبانو سره له شخړو لاس واخلي. ورته لارښوونه یې کړې وه چې په انقلابي مشرتابه کې نورو ملګرو ته ځای هم ورکړي او د اسلام پر وړاندې خپل دریځ نرم کاندي. ورته ویلي وو چې کمونیزم ته د ملایانو پر پیرلو پیل وکړي او عام مسلمانان وګړي پر دې قانع کړي چې ټولنیز اقتصادي اصلاحات به د مسلمانانو دیني ګروهې اغیزمنې نه کړي. خو طریقې له خپل لوري وسلې ته ترجیح ورکړه. نوموړي پر دې ټینګار کوو چې د شوروي پوځونه دي د باغیانو پر ضد ودرېږي. په واشنګټن کې هغه اونۍ د کارتر د ملي امنیت سلاکار زبیګنیو بریژینسکي د یوه پولنډي ډیپلومات زوی و چې کورنۍ پر زور د نازیانو له لوري د تیري او بیا د شوروي د اشغال په پایله کې تبعید ته تړل شوی و. ولسمشر کارتر ته سلا ورکړه چې افغان باغیانو ته په پټه د ناوژونکو وسلو ورکول ومني. بریژینسکي پر دې ګروه و چې په 3مه نړۍ کې د شورویانو د شرمولو لپاره خورا کم فرصتونه په لاس کې وو. اوس داسې یو فرصت په افغانستان کې ترلاسه شوی و. د داسې کار خطر پر غاړه اخیستل د کابو وړ و. د بریژینسکي پلان داسې و چې په ځانګړي انسجام کمیټه کې د بیلابیلو نظرونو ترمنځ پل جوړ کړي. CIA په افغان جنګیالیو ته پرته له دې چې همدا اوس مهال وسلې ورکړي نورې مرستې پیل کړي. د 1990 کال د جولای پر 3مه نیټه کارټر د ولسمشر لپاره د څېړنې هغه کاغذ لاسلیک کړ چې تر نوي قانون لاندې د CIA پر عملیاتو د سپینې ماڼۍ د کابو تنظیم لپاره اړین و. تر نوي نظام لاندې که چیرې CIA غوښتي داسې کوم ځانګړي عملیات سرته ورسوي چې موخه یې د نوموړي سازمان د عادي دندو لکه جاسوسي او د اسرار و غلا پر خلاف په بهر کې پر سیاسي بهیرونو اغیزه ولري، نو ولسمشر مجبور و ځان پرې پوه کاندي او یا په رسمي او لیکلي توګه اعلان کړي چې د داسې پټو عملیاتو سرته رسول د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره و. ولسمشر په دې هم مجبور و چې د کانګرس له څو محدودو کسانو سره هم دا پریکړه شریکه کړي. د کارتر څېړنې CIA ته واک وسپاره چې یوازې له $500,000 څخه لږ اضافه پیسې په پروپاګند او سایکولوژیکي عملیاتو باندې ولګوي او هم افغان باغیانو ته راډیویي توکي، طبي څیزونه او نغدې پیسې ورکړي. په آلمان او نورو ځایونو کې د منځګړو وګړیو په جامه کې د ځان پټولو له لارې د CIA د نږدې ختیځ د افسرانو ډلې په هغه دوبي کې پاکستان ته د راډیوګانو او طبي توکو استول پیل کړل او هلته یې د جنرال ضیاء الحق ته استخباراتو ادارې ته سپارل چې افغان شریکانو ته یې وروویشي. په هغه وخت کې دا یو کوچنی پیل لیدل کېده. د منطق په ګټه د ماسکو له غوښتنو سره سره د کابل مارکسیسټ مشرانو پر خپله د خپل ځان پر خوړلو پیل کړی و. د دوبي د پای په ورځو کې ستر لارښود ترکي د خپل ګوند له یو ملګري حفیظ الامین سره په یوه وژونکي رقابت لاس پورې کړی و. نوموړی د کولمبیا پوهنتون یو ناکام شوی محصل و چې د 1980 کال په کمونیستي کودتا کې مخکښ رول لاره. دواړه زر دې پایلې ته ورسېدل چې یو یې باید له منځه ولاړ شي
امین د سپتمبر په میاشت کې له څوکۍ څخه د تریکې پر ګوښه کولو بریالی شو. څو ورځې وروسته یې د تریکې د وژلو امر ورکړ او ستر لارښود د کابل په یو محاصره شوي انګړ کې د ګولیو د باران خوراک شو. ځواک ته د حفیظ الامین د رسېدلو په کې جی بي کې د یو لړ ناسیخو محاسبو او بدګمانیو د تراژیدي کومیډي سبب شو. د کې جی بي استازو چې په کابل کې دنده ترسره کوله اوږده کلونه امین او ترکي دواړو ته معاشونه ورکول. ځینې وخت به یې له خپلو مشتریانو سره په پټه په موټر کې د کابل ښار په کوڅو کې لیدل کتل ترسره کول. خو کله چې قدرت ته ورسید نو امین کبرجن شو. پر نورو تیریو سربیره امین په دې لټه کې شو چې له کې جی بي نه واک ترلاسه کړي او په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان له حساب څخه پیسې راوباسي. د کې جی بي له قوله دا 400 میلیونه ډالر وو چې په سپما حسابونو کې ساتل شوي وو. د دې لپاره چې د امین شهرت خراب کړي کې جی بي په ناهیلۍ سره په پیل کې هڅه وکړه چې نوموړی د سی آی ای جاسوس وښیي. په مني کې د افواهات په یوه عجبه بڼه په خپله د کې جی بي پر لوري د شاته ورپف کولو په پروسه کې ورغبرګ شول. شاته پف کول داسې یو ترمینالوژي ده چې جاسوسان یې هغه خپرو شوو تبلیغاتو ته کاروي چې کوم یو هیواد هغه خپاره کړي وي. په خپله هغه هیواد مغشوش کاندي. د ناڅرګندو لاملونو له کبله امین په کابل کې د امریکا له دیپلوماتانو سره یو لړ ځانګړې کتنې وکړې. کله چې کې جی بي له دې کتنو څخه خبره شوه نو د هغې مامورین په ویره کې شول چې امکان لري هغه ګنګوسې چې دوی خپاره کړي وو سم وي. په هند کې هغه منی یو سند خپور شو چې پکې ویل شوي وو چې کوم وخت چې په نیویارک کې استوګن و امین له آسیا فاونډیشن سره چې له سی آی ای سره د اړیکو تاریخچه لرله اړیکې لرلې. د اونیو له تیریدو سره ځینو کې جی بي مامورینو د دې خبرې په سپړلو او څېړلو پیل کړی و چې ممکن امین د امریکا نیالګی و چې په افغان کمونیسټ ګوند کې نیال شوی و. هغوی ته داسې رپورټونه هم رسېدل چې ښایي امین به د افغانستان له اسلامي باغیانو سره سیاسي روغه وکړي. البته دا هغسې یو چلند و چې د مسکو کې جی بي د کال په پیل کې له تریکې څخه غوښتنه کوله. خو اوس په ناڅاپه توګه هغه برخورد شکمن ښکارېده. د کې جی بي مامورین ویرېدل چې امین به له امریکا او پاکستان څخه د سوغات په هڅه کې وي. کې جی بي برژنیف ته د نومبر په میاشت کې د امین پر هکله یو خبرداری واستاوه. په کابل کې میشتو کې جی بي غړو د افغانستان په بهرنۍ کړنلاره کې ښي اړخ ته له عمدي بدلون څخه ویره ښولې وه چې د هغې معنا به له متحدو ایالاتونو سره نږدې اتحاد وای. کې جی بي کې لیکلي وو چې امین د امریکا له شارډافیر سره څو ځله غونډه کړې خو د شوروي له استازي سره په کتنه کې د دې غونډې د مضمون پر اړه کوم څه ښکاره کړي نه دي. پر خپل وار امریکایانو په کابل کې امین ته د یو خطرناک زورور واکمن په سترګه کتل. هغوی تر یوې کچې پر امین په افغانستان کې د امریکا د سفیر ایډولف ډیبز د وژنې پر اړه پړه هم اچولې وه. نوموړی سفیر د 1990 کال په لومړیو کې یرغمل نیول شوی و او د کابل هوټل په یوه کوټه کې وژل شوی و. خو له دې سره بیا هم په سفارت کې دننه دیپلوماتان پر دې ګونګسیو خبر و چې امین د سی آی ای ایجنټ و. د دې مسلې په اړه په سفارت کې د بهرنیو چارو د وزارت د دیپلوماتانو ترمنځ کافي تشویش او اشتباه موجوده وه ځکه چې له وژل کېدو د مخه ډیبز له سی آی ای څخه مخامخ پوښتلي وو چې آیا په دې افوا کې کوم واقعیت و او که نه. د بروس امستونز پر وینا چې په هغه موقع د ډیبز مرستیال او بیا یې له مرګه وروسته په افغانستان کې د شارډافیر دنده لرله نوموړی ډیبز ته په ټینګه ویل شوي و چې امین هیڅکله هم له سی آی ای سره کار نه و کړی. د نږدې ختیځ لپاره د سی آی ای د ډلې مامورینو چا چې به امین که د سی آی ای ایجنټ وای کنټرول کولی هم وروسته وویل چې له امین سره یې کله چې په نیویارک کې اوسېده او یا له هغه وروسته په میلمستیاو کې له نارسمي ډیپلوماتیکو ګډېدو پرته بل هیڅ ډول تماس نه لره. تر اوسه پورې لا داسې شواهد نه دي موندل شوي چې دا ادعاوې بې اعتباره کړي. خو په هغه له تقدیر نه ډک مني کې امستونز له امین سره 15 ځله ځانګړې لیدنه وکړه. امستونز څو کاله وروسته پر دې اړه وویل چې د دوی خبرې وچې او بې حاصله وې. امستونز وویل چې د افغانستان کمونیسټ مشر نه یوازې
دا چې د امریکا پر خوا یې تمایل نه لاره بلکې ورسره په خورا ناسازشه توګه دښمن هم و. امین د کولمبیا پوهنتون د دکتورا په ازموینه کې 2 ځله ناکام پاتې شوی و او د ایمستوتس پر اند دې خبرې نوموړی له امریکایانو سره په قهر او کینه کړی و. CIA د کابل په اړه کې خپلې زیاتې هڅې د افغاني کمونیسټانو پر نښو نه بلکې د شورویانو پر نښو یې متمرکزې کړې وې. په کابل کې د CIA ماموریت د کلونو په اوږدو کې دا و چې د شوروي پوځي محرم اسناد په تیره بیا د میک 21 ډوله جنګي الوتکو په شان د نوي وسلو عملیاتي لارښودونه غلا کړي. هغوی دا هڅه هم کوله چې د KGB ایجنټان او د کمونیسټ بلاک ډیپلوماتان CIA ته استخدام کړي. افسرانو په نسبي توګه د افغاني منابعو پر استخدامولو او یا د افغانانو پر د سیاست پر ریپورټ کولو لږ وخت لګاوه. په نتیجه کې CIA ونه توانېده چې په 1988 کال د انقلاب وړاندوینه وکاندي. د سازمان لا اوس هم نسبتا ډېرې لږې افغاني منابع په لاس کې لرلې. په یو خورا پټ شفري یادښت کې چې د 1990 کال د سپتمبر کې د تامس تارټن لخوا د ملي امنیت سلاکار برژینسکي ته استول شوی و ویل کېدل چې شورویان آیا په افغانستان کې په څه بوخت دي په ساده توګه موږ نه پوهیږو. ځان ته د امریکا د تکلونو د معلومولو په اړه KGB هم تر هغې CIA ښه نه وه. له دې سره چې خبر یې لاره امریکایي ډیپلوماتانو له امین سره لیدنې درلودې خو د هغوی ترمنځ د خبرو د منځپانګې پر پوهېدلو بریالي نه شول او هماغه و چې د KGB افسران دې نتیجې ته ورسېدل چې CIA له امین سره پر کار کولو پیل کړی و تر څو د کابل حکومت انحصار کړي. نو په افغانستان کې د KGB افسرانو په مسکو کې خپل مشران پر دې قانع کړل چې باید پر شدیدو اقداماتو لاس پورې شي. امین باید ووژل شي او یا له بلې لارې له ځواک څخه ګوښه کړ شي تر څو د CIA له نفوذ څخه د افغانستان انقلاب وژغورل شي. برژنیف ته په یو ځانګړي یادښت کې د KGB مشر اندروپوف ته وویل چې په دې کال کې له کودتاو په سپتمبر کې د تاریکي له وژلو وروسته د ګوند د پوځ او حکومت په اډانو کې وضع خورا ویجاړه شوې ده. د اډانې په واقعیت کې ورباندې د امین د ځپونکو وارونو له کبله له منځه تللي دي. په همدې موده کې د امین د پټو فعالیتونو پر اړه هیښوونکي خبرونه را رسېدلي چې د لویدیځ خواته د سیاسي لوري بدلولو وړاندوینه کوي. اندروپوف ولیکل چې په دې فعالیتونو کې له یو امریکایي ایجنټ سره د داسې مسایلو پر اړه چې له موږ نه پټ ساتل کیږي تماسونه شامل دي. د اندروپوف په تبجن تصور کې د CIA لخوا د امین استخدامول د نوموړي سازمان د هغې ویرې توطیې یوه برخه وه چې د شوروي اتحاد د سهیلي جمهوریتونو پر ګډون د یوې لویې نوې عثماني امپراتورۍ جوړول و. په دې محرمه لیکنه کې د KGB مشر ویره ښوولې وه چې په افغانستان کې د یوې اډې په جوړولو سره به امریکا وکولی شي د شوروي سهیلي خېټه چیرته چې د شوروي هوایي دفاع کمزورې ده د پرشنګ هستوي توغندیو نښه وګرځوي. د امریکا په مرسته کېدای شي چې پاکستان او ایران هم هستوي ځواکونه شي او د منځنۍ اسیا په لور رامات شي. د دې د مخنیوي لپاره اړینه ده چې شوروي اتحاد باید د امین د ګوښه کولو لپاره پر پریکنده عمل لاس پورې کړي او د افغانستان کمونیزم وژغوري. په پای کې اندروپوف او د برژنیف د نننۍ کړۍ نور غړي دې پریکړې ته ورسېدل چې په دې موخو ته د رسېدو تر ټولو ښه لاره به دا وي چې امین ووژني، پر افغانستان پوځي تیری وکړي، یو نوی او وفادار افغان کمونیست مشر پر څوکۍ کېنوي. د امین په هکله د KGB ویره د دې پریکړې یوازینی فکتور نه و. د مسکو له مخامخ پوځي مرستې څخه پرته په ټولیزه توګه د افغانستان حکومت د هغه د پوځ له لیکونه د تښتېدنو له کبله پریوتو سقوط سره مخامخ و. د دې لپاره چې په افغانستان کې کمونیستان وژغورل شي نو مسکو مجبور و پریکنده پریکړه وکړي. خو د شوروي د سیاسي بیورو اسناد دا هم په ډاګه کوي چې د امین د وفادارۍ په اړه د KGB ویرې په دې پریکړه او شننه کې رول لاره. د امین په اړه پوښتنو د پریکړې کولو مهالویش ګړندی کړ. د سیاسي بیورو نننۍ کړۍ یې وهڅوله داسې فکر وکړي چې په کابل کې CIA له جدي دسیسو سره مخامخ و او پر دې باندې د هغوی له قانع کولو سره یې مرسته وکړه چې د بریا لپاره یوازینۍ لارې په جدي اقدام لاس پورې کول و. په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې د CIA بیورو نننۍ کړۍ
لومړنۍ پریکړه وکړه چې د 1990 کال د دسمبر پر 26مه تیری وکړي. دا پریکړه د جماعت د محصلینو لخوا په اسلام آباد کې د امریکا پر سفارت له برید څخه یوازې 15 ورځې او د ایراني محصلینو لخوا په تهران کې د امریکا د سفارت له کلابندۍ او یرغمل نیولو څخه 3 اونۍ وروسته وشوله. د شوروي د پوځ او KGB پټو واحدونو د دسمبر په لومړنیو کې افغانستان ته په ننوتلو پیل کړی و ترڅو د برید لپاره تیاری ونیسي. د دسمبر پر 9 نیټه ببرک کارمل د افغانستان شړل شوی کمونیست مشر چې د امین پر ځای د کیناستو لپاره KGB ټاکلی و په یوه TU 140 ډوله الوتکه کې په پټه د بګرام هوایي اډې ته چې د KGB افسرانو او شوروي پارا پوځیانو پارا ټروپرز لخوا ساتل کېده راورسېد. د KGB قاتلانو د امین کور محاصره کړ. هغه لومړی امین ته د نوموړي په پخلنځي کې د نفوذ له لارې د زهرو ورکولو هڅه وکړه. خو امین اوس دومره شکاکي شوی و چې د خپلې کورنۍ د غړیو په شمول څو تنه خواړه څکونکي استخدام کړي وو. د KGB له اسنادو سره سم زهر یوازې دومره بریالي و چې د امین د یوه خوري د کانګو لامل شول. په دا بله ورځ یوه نښه ویشتونکي ورباندې ډز وکړ خو خطا شو. په ناهیلۍ سره KGB مجبوره شوه بیرته هغه پلان ته مخ واړوي چې د پوځي تیري له پیل کولو سره سم د امین پر استوګنځي مخامخ برید وکړي. CIA په افغانستان کې او شاوخوا د شوروي د پوځونو ځای پر ځای کولو له دوبي څخه راپدې خوا څارل او په داسې حال کې چې د هغې شنونکي د شوروي د سیاست نیت پر هکله ویشلی و. CIA په سمه او مکرره توګه د شوروي د پوځونو د خوځ ریپورټونه ورکول. د ډسمبر په نیمایي کې د امریکا استخباراتو د شوروي افغان پر پوله په لویه کچه د شوروي پوځونو بدشکونه ځای پر ځای کېدل کشف کړي وو. د CIA مشر ټرینر ولسمشر کارټر او د هغه مشرو سلاکارانو ته د ډسمبر پر 19مه نیټه یوه پټه خبرتیا واستوله چې په هغې کې جوته کړې وه چې شورویان په افغانستان کې د پوځي ښکیلتیا له یو خورا غوره درشل څخه تیر شوي وو او د سهیل خواته یې ډېر ځواکونه استول. 3 ورځې وروسته د CIA مرستیال مشر بابي انمن بریژنسکي او د دفاع وزیر هراد براون ته ریپورټ ورکړ چې CIA په دې کې هیڅ شک نه لري چې شوروي نیت لاره په 2 ګړیو کې دننه پر افغانستان ستر یرغل وکړي. په داسې حال کې چې د عیسوي اختر پر ماښام تیاره خپره شوه د شوروي له هوابازانو څخه ډکې انونتوف ترانسپورټي الوتکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوې. د عیسوي اختر پر تنکي سبا باندې د شوروي پل جوړونکي ځواکونو چې د شوروي له 40م اردو سره یې دنده لرله ترمیز حیرتان بندر ته نږدې پر آمو سیند تختهیي پلونه کېښودل او د شوروي لومړۍ شوبلې له پولې څخه تېرې شوې. په داسې حال کې چې منظم شوي شوروي پوځونه افغانستان ته رامات شول د افغان پوځ په یونیفورم کې له 700 تنه څخه زیاتو KGB پارا پوځیانو په عملیاتو پیل وکړ چې حفیظ الله امین او د هغه نږدې همکاران ووژني او د افغانستان په کمونیست ګوند کې نوي مشرتابه وټومبي. مخکې له دې چې په کابل کې د امین د اوسېدو ماڼۍ تاج بیګ ته لار ومومي او پر هغه ګولۍ وچلوي په لسګونو KGB افسران وژل شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت د تارونو له لارې د شوروي د یرغل د پیل د تایید له هماغو لومړیو شیبو څخه د جیمي کارتر د ملي امنیت سلاکار د سړې جګړې تر ټولو هوډمن جګړهمار زبیګنیو بریژنسکي په دې سوچ کاوه چې دا ځل شورویانو له خپلې شېړۍ څخه پښې ډېرې اوږدې کړې وې. بریژنسکي او د هغه همکارانو د CIA له پلانونو څخه د KGB له ویرې خبر نه لاره. هغوی دا یرغل یوازې یو نهیلي عمل وباله چې د افغانستان کمونیستان مشران وژغوري او د پارس خلیج پر لور فشار ممکن کړي. دې تیري ته د غبرګون د څرنګوالي په برخه کې بریژنسکي د امریکا د غوراویو په اړه دوزړی و. نوموړي هیله لرله چې شورویان دې پر افغانستان د تیري له کبله سزا ومومي او لکه په ویتنام کې د امریکا پر څیر په افغانستان کې وتړل شي او په وینو کې ولمبول شي. خو په عین وخت کې ویره لرله چې افغانان به لکه په 1955 کې د هنګري خلک او په 1958 کې چیکیان په خورا بېرحمۍ سره وځپل شي.
پر افغانستان د شوروي یرغل تر سرلیک لاندې په یو پټ یادښت کې چې د عیسوي اختر له تېرېدو وروسته پر لومړۍ ورځ کارتر ته استول شوی و، برژینسکي ویره ښوولې وه چې شوروي به پر خپل ځان د ناباورۍ او ځانغندنې په داسې وبا باندې اخته نه وي لکه څنګه چې په ویتنام کې د امریکایي پوځ تاکتیکونو ته اغېزمن کړی و. د ولیکل چې موږ باید پر دې ډېر ډاډ ونه کړو چې افغانستان دې د شوروي ویتنام وګرځي، ځکه چې افغان چریکان نه ښه نظم لري او نه ښه مشرتوب. هغوی نه پناهځای لري، نه منظم پوځ لري او نه مرکزي حکومت. ټول هغه څه چې شمالي ویتنام لرل، له ویتنام سره په پرتله چې د شوروي او چین دواړو له خواو ورته خورا زیاتې وسلې رسېدې، دوی ته محدوده بهرنۍ مرسته ورکول کیږي. په ویتنام کې د متحده ایالاتو د کړنلارې په خلاف چې دښمن یې پیاوړی کاوه، شورویان ښایي په خورا پرېکنده عمل لاس پورې کړي. برژینسکي بیا پوښتنه کوي چې نو څه باید وشي. د یوه نوي افغان کړنلاره پلان کړه چې ډیره برخه یې باید په پټه کې پلې شوې وای. نوموړي دا کړنلاره د هغو پلانونو پر بنسټ پیل کړه چې یو څه د مخه د سپینې ماڼۍ او CIA لخوا افغان باغیانو ته طبي سامانونو او نورو څیزونو د ورکولو لپاره جوړه شوې وه. د ولیکل چې دا خورا اړینه ده چې د افغانستان مقاومت باید دوام وکړي. د دې معنا به یاغیانو ته د پیسو او وسلو ورلېږل او تر څه کچې پورې تخنیکي لارښوونې وي. د دې لپاره چې دا کار د امکان وړ شي، موږ باید پر پاکستان هم زور واچو او هم یې هڅوو چې له یاغیانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره به موږ ته اړینه وي چې د پاکستان په اړه خپله کړنلاره هم بدله کړو، زیات تضمینونه ورکړو، د نورو وسلو مرسته ورسره وکړو او داسې پریکړه چې د پاکستان په برخه کې زموږ کړنلاره باید د هستوي وسلو د نه جوړولو په اړه زموږ د کړنلارې تر دیکتاتورۍ لاندې نه وي. موږ باید چینایان هم له یاغیانو سره مرستې ته وهڅوو او یاغیانو ته د مرستې په لار کې باید له اسلامي هیوادو سره په تبلیغاتو او پټو عملیاتو کې خپل فعالیت کوردینات یوځای کړو. په داسې حال کې چې د KGB پاراپوځیانو له حفیظ الامین د هغه د کابل ماڼۍ په دهلیزونو کې تعقیباوه او د شوروي شوبلې له خپلو لومړنیو تیاترونو ډګرونو ته نه وې رسېدلې، برژینسکي په افغانستان کې د CIA تر مشرۍ لاندې امریکایي کمپاین انځور کړی و چې د هغه عمومي چوکاټ به څه ناڅه د راتلونکي لسیزې لپاره پر ځای وي. په یو خورا پټ یادښت کې یوه اونۍ وروسته برژینسکي ولیکل چې زموږ وروستی موخه له افغانستان څخه د شوروي د پوځونو وتل وي. که حتی دا شونې هم نه وي، موږ باید هڅه وکړو چې هلته د شوروي د ښکیلتیا تر هرې ممکنې کچې پورې ګرانه تمامه شي. واشنګټن په شوروي ضد تبه اخته شو چې په نتیجه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکارۍ د یوه نوي پړاو لپاره ملاتړ راوپنځېد. هغوی دواړه به د خیبر غاښې پر هغه خوا شوروي ته چلنج ورکړي، لکه څنګه چې یوه پیړۍ د مخه برطانویانو د افغانستان پر همدې ډګر تزاري روسیې ته چلنج ورکړی و. له خیبر څخه د نیمې ورځې په واټن لرې اسلام آباد کې د پاتې هغو امریکایي مامورینو لپاره چې د سفارت د سوځېدلې ودانۍ ترڅنګ یې کار کاوه، د شوروي تیری 2 برابره ترخه پیښه وه. هغوی د مسکو پر دې هرجموني تشدد او له بلې خوا په دې غوسه و چې ګټه به یې د پاکستان دیکتاتور ضیاءالحق ته ورسیږي. په اسلام آباد کې د امریکا دیپلوماتان او د CIA مامورین د دسمبر د میاشتې غټه برخه د پټو اسنادو پر سوځولو او په موقتي دفترونو کې د امریکا د سکاره شوي سفارت ډګر ته نږدې د امریکا د نړیوالې مرستې سازمان EID په انګړ کې و. خپل ویجاړ شوي دفترونه سمبالول پر دفترونو د بلواګرو لخوا د بل برید د ویرې له کبله CIA د خپلو ایجنټانو پر پیژندنه او د نومونو ډکې پیژندپاڼې انډیکس کارډز چې د لسیزو په اوږدو کې غونډ کړي وو بیرته لانګلي ته استولي. د دې لپاره چې جنرال ضیاءالحق د خپل ستراتیژیک انډیوال په توګه قبول کړي، امریکایي دیپلوماتانو له هغه دیپلوماتیک زغم څخه زیات اړ و چې دوی لاره په سفارت کې د ګڼ شمېر کسانو له نظره نوموړي پاکستاني دیکتاتور د هغه 13 نومبر د چهارشنبې پر مازدیګر هغوی ټول د سفارت مامورین مړه بللي وو. کله چې شوروي زغرې د افغانستان ته دننه پر غړېدو شوې، د CIA له اسلام آباد اډې څخه د پاکستان په اړه د امریکایي کړنلارې د نوي بدیل په هکله کنایه لرونکي وړاندیزونه کېدل. په سیمه کې د شوروي د اشغال له بشپړېدو وروسته د پاکستاني ادارو د کارونې لپاره اسلام آباد ته په پټه د روسي ژبې د په سلګونو زره قاموسونه او ویبپاڼو قاچاق پیل شو.
هغوی به ممکن په دې هم توانیدلی وای چې د روسي ژبې د نوموړو ویبپاڼو یو څو د قایداعظم پوهنتون د محصلینو د اتحادیې لپاره هم وکاروي.